ښځې له جایز دي چې هغه د خاوند په مخ کې هر قسمه لباس اچي اچولی شي، او خاوند له جایز دي چې هغه د ښځې په مخ کې که هر قسمه لباس اچي هغه اچولی شي. دواړه د یو بل په مخ کې هر قسمه لباس اچولی شي، اگر که لنډ تنګي، اگر که عورت پکې ښکاري. او زما مسلې او زمونږ د درسونه ګورې ښه واضح دی، ځکه چې د اوسه پورې مولیانو دا خلک په تیرو کې ساتلي دي. بعض مسلې وایي د عوامو نه دي، او بعض مسلې چې د پردي دي، او بعض چې جوړې دي، او بعض اختلافي دي. او د هغې دلاسه د عوامو دغه حال دی چې د دین په لسمه برخه باندې په صحیح طریقه نه پوهېږي. حدیث کې دا راځي د معاویه القشیري رضی الله عنه روایت دی. هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ویل یا رسول الله زموږ د عورتونه یعنې کم پکې ښکاره کولی شو کم نه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته احفظ عورتک، د خپل عورت خیال کوه سوای د خپلې ښځې نه او د وینځې نه. زه بیا ووایم زه په مخه د وینځې ټکي سره وایم، د دې بعضو عوامو دا سوچ دی چې وینځه د نوکرې او خادمې ته وایي. نه، وینځه هغه ته وایي چې د کافرانو نه په جنګ کې راوستی شي او په پیسو واخیستی شي. پخوا به دا وي، اوس نشتي. نو کور کې خادمه یا نوکره دې ته وینځه نه ویلی کېږي. هغه صحابي وي یا رسول الله وی که چېرته دا خلک د یو بل سره ګډوډي نو بیا وی کوشش به کوي چې څوک د عورت ویني. هغه صحابي وي یا رسول الله چې سړی یوازې وی الله احق ان یستحیا منه من الناس، بیا الله ډېر حقدار دی چې حیا ترې وکړي. درېیمه مسله دا یاده کوي چې د کپړې که دوی هر قسمه استعمالي جایز دي، خو د هغې یو څو شرطونه دي. لکه مثال هسې د سړي دپاره هغه کپړې استعمالول ناروا دي چې د ګیټو نه لاندې. اوس یو سړی دا مسله واوري چې د ښځې په مخ کې هر قسمه لباس اچولی شي او داسې لباس استعمال کړي چې پنسې د ګیټو نه لاندې، دا جایز دي؟ دا خو جایز دي، دا بله مسله ده. بیا دا ناجایز دي، بیا دا حرام دي. ښه دغه شان خالص سور رنګ، محققین و علماو دا قول دی چې خالص سور رنګ د سړي دپاره ناروا دی. نو هر قسمه لباس ته معنی دا هم نه چې سور رنګ دی استعمالوي. دغه شان ریخمو کپړې د اصلي ریخمو نه جوړ شوي، د دې استعمال د نارینهو دپاره حرام دی. دغه شان کافرانو خاص لباس نه به زنانه استعمالوي نه به نارینه استعمالوي. او دغه شان هغه کپړې چې هغه د نارینهو دي خاص، هغه به زنانه نه استعمالوي، او چې د زنانو خاص دي هغه به نارینه نه استعمالوي. د دې یو څو خبرو دې پکې خیال وکړي. او د دې نه علاوه چې هر قسمه لباس استعمالوي نو هغه استعمالولی شي.